پر افغان خاورې د پاکستان د بریدونو دوام. پنجابي پوځ پکتیکا کې توغندیز بریدونه کړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستاني پوځیانو پر پکتیکا توغندیز بریدونه کړي. پاکستاني پوځیانو د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر ځینو سیمو توغندیز بریدونه کړي دي. له پکتیکا ولایت څخه باوري سرچینې د تلې په درېیمه پژواک خبري اژانس ته وویل چې پاکستاني پوځیانو له تېرې شپې راهیسې د ډیورند کرښې تر څیرمه د برمل ولسوالۍ ځینې برخې د درنو وسلو په بریدونو کې په نښه کړي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې لسګونه توغندي د برمل ولسوالۍ په کنډو سیمه کې لګېدلي دي. تر اوسه د دغو بریدونو د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات نشته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا بریدونه په داسې حال کې کېږي چې تېره اونۍ د پاکستان پوځ مشر وویل چې افغانستان کې د دوی دښمنان شتون لري او که طالبان پر ضد اقدام ونه کړي نو دوی به په خپل لاس په کار شي. تر دې وړاندې د ملا یعقوب افغانستانګزي او ذبیح الله مجاهد په ګډون ګڼ شمېر مشرانو رسنیزو مرکو کې د پاکستان د ورته اقداماتو پر ضد د سخت غبرګون ګواښ کړی، خو تر اوسه طالبانو عمل کې نه ده ثابته کړې. عام افغانان بیا وایي د طالب مشرانو په منځ کې یو شمېر پاکستان پلوه کسانو په ځانګړې توګه هغه مشران چې په پاکستان کې کورنۍ او سوداګرۍ شتون لري هیڅکله وطن ته ژمن او طالب مشرانو ته اجازه نه ورکوي ترڅو د پاکستان پر ضد نظامي اقدام خلاصه چې تش رسنیز اخطار هم ورکړي. یاده دې وي چې جنرال مبین هم د پاکستان پر ضد د څرګندولو له امله له رسنیزو مرکو منع شوی دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.